د خبرونو سرټکی کابل کې د مولوي عبدالکبیر او د جاپان د سفیر ترمنځ خبرې اترې روسیه کې د افغان تجارانو سره د مولوي عطاالله عمري لیدنه او امریکا ته د شمالي کوریا لخوا خبرداری د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د 1404 کال د غبرګولې 90 نیټه ده. زه زیم د بشپړ خبرونه دي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د جاپان له سفیر تاکایوشي کورومیا سره په کتنه کې د افغان کډوالو ته د مرستو پر چمتو کولو او له اسلامي امارت سره د جاپان پر اړیکو خبرې کړې دي. دې کتنه کې د جاپان سفیر له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او زیاته کړې ده چې روان زیږدي کال به د راستنېدونکو افغانانو د ستونزو د حل په موخه 1.5 میلیون ډالر ولګوي. دغه راز دې کتنه کې مولوي عبدالکبیر له افغانستان سره د جاپان د مرستو دوام مهم بللی او د رسونې برخه کې د بېځایه اداري لګښتونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. د کرنې او ولګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري په مشري پلاوي روسیې په سنت پټرزبورګ ښار کې له یو شمېر افغان سوداګرو سره وکتل. د کرنې او ولګولو او مالدارۍ وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې ښاغلي عمري له سوداګرو غوښتي چې افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو څخه په ګټه اخیستنه د کرنې او نورو اقتصادي برخو کې پانګونه وکړي. پر اشغال شوي سیمو د ایران د هوایي او توغندیزو بریدونو په دوام د صهیونیستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو اعلان کړی چې اسرائیلو ته دردونکي زیانونه اوښتي دي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې اسرائیلي چارواکو د ایران د بریدونو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو په اړه د اطلاعاتو له خپرولو ډډه کړې ده. دغه راز صهیونیستي رژیم اشغال شویو سیمو کې پر کورنیو او نړیوالو رسنیو بندیزونه هم لګولي دي. او روسیې خبر ده چې شمالي کوریا پر ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او دا یې په بشریت تیری او نه بخښونکی جنایت بللی دی. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه بیانیه کې ویلي چې د امریکا په ملاتړ اسرائیل سرطاني موجود دی چې د منځني ختیځ سوله او ثبات ګواښي. په بیانیه کې امریکا او اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړل شوی چې د اسرائیل او ایران په جګړه کې تر دې زیاته مداخله ونه کړي. قدرمن لیدونکو له عملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.